شاعر وای گر هوای این سفر داری دلا دامنی رهبر بگیرو پس بیا. کچیر د دې لارې د سفر کولو اراده لري نو د یو رهبر لاس ونیسه او بیا راس. بی رفیقی هر که شد در راه عشق، هر یو چې د عشق په لاره باندې بې ملګری سو عمر بگذشت و نشد آگاه عشق. ټول عمر به ورباندې تیر سوی سپینږیری به یې خو د عشق په لاره باندې به دی خبر نه. مولانا روم رحمه الله مثنوي شریف کې وایي یارو باید راه را تنها مرو بی قلاو زاندرین صحرا مشو. د طریقت په لاره باندې چې تک کې نو خامخا به یو لاره نیسي، ملګری به نیسي، رفیق به نیسي، یو څوک به نیسي چې هغه په هغه لاره باندې تک کړی وي، هغه ته دا لاره معلومه وي، نو ته به هم د هغې په تک باندې د هغې په پل باندې پل کښېږدی او روان سي. ځکه چې تنها یوازې دا دومره غټه لاره او دا دومره غټ صحرا نسي طی کولی، نسي پرې کولی. او د یو شیخ کامل ضرورت هم انسان ته ده. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمایي، ابو داود او ترمذی کې حدیث ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي المرء على دین خلیله فلینظر احدکم من یخالل. نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي چې هر انسان د خپل دوست او د انډیوال په خوله باندې وي او د هغې انډیوال په لاره باندې سي. که د انډیوال سمو ته به سمې، که د ملګري انډیوال خرابو نو ته به خرابې. فلینظر احدکم من یخالل. نو ودې ګوري څوک چې د چا سره دوستي کوي. ته چې دوستي د چا سره کوي نو اول فکر وکړه، اول ذهن وجنګوه، اول عقل حاصل کا چې زه دا سړی سره دوستي کوم، دا ملګري سره دوستي کوم، نو دا ما ته فایده رسوي که ما ته تاوان رسي. او دا ظاهره خبره ده چې یو انسان د خپل پیر سره اعلی درجه محبت ساتي. ځکه چې یو عام د دین ماحول کې یو انسان د بل انسان سره دوستی کوي نو په هغه کې ډېر لوی تاثیر وي او هغه به څنګه د داسې تاثیر څخه خالی وي. او چې کله یو انسان دومره غټو دوستی کوي چې دا د طریقت لاره مخته وړي او ځان ته واصل الی الله ګڼي او وصول الی الله په لاره باندې کمزن کیږي، نو په دې باندې څومره تاثیر به نه وي مرتب. او دا واضحه خبره ده او دا معلومه خبره ده چې د مرید عقاید، د مرید اعمال، د مرید هر څه کردار دا د پیر په مرید باندې تاثیر کوي. که د مرید د پیر څنګه عقیده و د مرید به هم هغسې عقیده وي، که د پیر څنګه عمل و د مرید به هم هغسې عمل وي، او که د پیر څنګه اعمال و اخلاق د پیر او د مرید به هم هغسې اعمال و اخلاق به وي. او که نور هیڅ هم نه وي، کم از کم درجه د استحسان کې خو خامخا اثر اچي. که په فرض او په واجب باندې په هر څه باندې اثر وانه چي، په درجه د استحسان خو کم از کم اثر اچي. کم از کم مرید د خپل پیر اعمال مستحسن ګڼي، نیک ګڼي. او که چیرې د پیر حالت خراب سو نو ظاهر خبره ده چې د مرید حالت هم خرابېږي. نو لہذا د پیر تلاش کولو باندې ډېر احتیاط لازمي ده. د بعض انسانانو څخه بې پروایي اوسي چې د هغې اصلاح واجبه ده، چې بغیر د علاماتو څخه تلاش کول ممکن نه وي. ځکه هر شی چې ته غواړې بهتروالې دپاره خپل علامي، خپل نشاني، نو هغه نشانیان که پکې موجوده وای، هغه علامات که پکې موجوده بس بیا صحیح ده. بیا ته وګوره چې هر پیر دې نیول نو ته د علامات ورسره مقایسه که، که چیرې دغه علامات پکې موجود بیا صحیح ده، که نه بیا هغه اهل نه ده. د شیخ کامل او د هغې اهمیت دپاره شعرا یو شعر وایي کاری مردان روشنی و گرمی است، د نرانو کار او د نیکانو خلقو کار روشنی ده و گرمی ده. روشنی څخه مراد نور د ایمان ده او د عرفان ده، گرمی څخه مراد گرمی د عشق و د محبت د الله رب العالمین ده. کار دونا حیله و بی شرمی است، او د بد انسان او د دروغجن انسان عادت حیله و مکر و فریب او بی حیایی ده. مولانا روم رحمه الله د شیخ کامل اجمالا علامات موږ تاسو ته وښودل، لکه یو مرض ظاهري دپاره چې څرنګه د یو طبیب ضرورت دی چې علاج وکړي، دغه رقم د باطني مرض دپاره هم د یو طبیب ضرورت شته چې د هغه علاج وکړي، چې هغه صحیح وي، په خپله صحیح وي، په خپله جوړ وي چې ستا علاج هم وکړي. او که چیرې داسې وي چې په خپله دا طبیب مریض وي، نو بیا داسې ده چې
رأي العلیل علیل. عرب حضرات یو متل لري یو مقوله لري وی رأی العلیل علیل، د بیمار او د مریض سوچ هم مریض ده، لہذا د مریض سوچ باندې عمل کول هم تا په مریضی اخته کوي. نو طبیب هغه ده، نو د هغه طبیب ذهن او رایه د اعتبار ده چې هغه په خپله تندرست او جوړ وي. نو لہذا هغه پیر چې په خپله متقي وي، په خپله تقوا یې کړې وي او په خپله صالح وي، مبتدع اهل بدعت څخه نه وي، فاسق نه وي، نو په خپله کامل هم وي او مکمل هم وي. کامل او مکمل والی دواړه ضروري دي. یو انسان په خپله کامل د خپله نیک عمل لري، بالکل صحیح خبره ده، خو بل نسی جوړولی پر اعمالو، د دې سره بیعت نه کول پکار. خپله به هم کامل مکمل به هم بل هم پوره کوي، بل هم په لاره باندې برابرولی سي. اولا که چیرې بد عقیده و بد عملو چې پر هغې باندې اطمینان نه و چې دا د خواهی تعلیم راته کوي، چې دا داسې ما جوړي لکه خپل ځان، او په عمل کې هغه انسان ته نصیحت نسی کولی بلکې په خپل عامل نه وي، او دا په نظر کې راځي چې یاره دا فلاني ته که ما د خبره د نیکۍ وکړله او ښه خبره مې ورته وکړله، کیدای شي د دې په طبیعت خلاف وګرځي، کیدای شي د ده په طبیعت ګران پرېوځي، نو بیا به دی را سره څه وایي، د ده په زړه کې به څه ګرځي. نو دا د یو لوی ګمراهي اندیشه ده. دویم دا ده چې د هغې په تعلیم کې به انوار و برکات نه وي. دغه رقم که چیرې یو شیخ متقي وي، پرهیزګار وي، صالح وي، لیکن تربیت باطنی طریقې نه وي ورته معلومه، دا هم د طالب او د سالک هغه ضرورت نسی دفع کولی. لکه یو ظاهري طبیب چې کله موږ تاسو ورځو، نو طبیب په چیش پیژندل کېږي چې ظاهري طب ویلی، چې هغه خپل ټیم لري چې په دغه وخت کې دا ډیګري کړې ده، په فلاني ټیم کې دومره ډیګریانې موجودې وي، معتد به ټیم ته د طب ویلی ده. نو بیا یو انسان چې فهمیده وي نو هغه طرف ته رجوع کوي، او بیا د هغې په لاس کې الله تعالی شفا ږدي. او نو دغه رقم د شیخ باطل دپاره د یو پیر لپاره هم همدغسې علامات موجود چې د هغه علاماتو حاوي وي، نو بیا هغه سره بیعت کول لازمي ده.